من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله الله دی صحابو ته سړی وي په سړو کې د سړیو د سړو نه ټوله دنیا ډکه وه خو الله وي نه دا په مؤمنانو کې سړی دي من المؤمنین رجال الله فرمایي دي مؤمنانو کې داسې سړی دي نارینه غیرتمند صدقوا ما عاهدوا الله علیه دوی هغه لوز رښتونه کړو چې کوم لوز یې د خپل رب او الله سره کړی الله رب العالمین توحید قبول کړو او بیا په کلک ودرېد او د دین اخوا دی خانش صدقوا ما عاهدوا الله علیه رښتونه کړو هغه لوز چې کوم لوز یې د الله سبحانه وتعالى سره کړو فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا پدې کې په چا خپل برخه واخسته دنیا نه لاړه اجرونه وګټه او بعضی الله رب العالمین فرمایي ومنهم من ينتظر او څوک لا په انتظار دي چې موږ به د رب خواته ورځو او دا هغه صحابه دي چې وما بدلوا تبدیلا دوی د الله رب العالمین دین دا نه دی بدل کړی د الله رب العالمین په دین کې ګوتې نه دی والی لکه د بدعتیانو په شان د ګمراهانو په شان چې د ځان نه یو جعلي دین جوړ کړی جعلی اخترونه دي عید میلاد النبی دی او دا د لوی ځوان په نوم 11 ده دا د جمعې د شپې خیراتونه دي او دا چې کوم دی پکې اسقاط دایري دي او دا د مړي څلوېښتمه ده او دا کلیزه ده دا څومره ګمراهین او دا عرسونه دي د باباګانو او دا څومره ګمراهین چې د دین په نوم په موږ کې موجود دي دا صحابو له دا ډرامې نه ورتللې دا د ذکر په نوم بازینګړې او ګډاګانې د مسجد بیزتینې او په هغې کې وران غپل او وران وازونه رایستل د انسانیت نه بهر کېدل واسکټونه د ځان نه غورځول پټکي غورځول دا د صحابو طریقه نه وه او نه دا د الله دین دی صفا دین باندې عمل کړی وما بدلوا تبدیلا د الله کتاب و هغوی دین نه دی بدل کړی چې نخرې کوي او په هغې د دین لیبل لګوي خپل خواهشات دی په هغې د دین لیبل لګولی دی بدعت کوي په دې د دین لیبل لګولی دی شرک کوي په دې د دین لیبل لګولی دی دی خرافات بیانوي په دې د دین لیبل لګولی دی نه صحابو دا ګپونه نه لګول سوچا صفا دین چې کوم قرآن کې
او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل پاکو احادیث کریمه کې ورته پیش کړو ځکه صحابه کرام چې وغوی نبی علیہ السلام نه تعلیمات اخسته نو یوازې قرآن یې زده نه کړلو د قرآن شرح یې زده کړه چې هغه حدیث دي ځکه بغیر د حدیث نه په قرآن عمل نشي کېدلی نو په دغه قرآن یې عمل وکړلو او د عمل طریقه ورته چا وښودله او د چا نه یې زده کړه د خوږ نبي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا هغه پاک خلق دی دا هغه صحابه دي زما محترم ورونو چې دوی د الله رب العالمین په دین کې معمولی تبدیلی نه ده کړې معمولی غوندې چل ولې نه دی کړی په هغه صحابو کې چې کوم صحابو په ابتدا کې په رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی یو خباب رضی الله عنه دی خباب بن الارط بن جندل التمیمی دا هغه صحابي دی چې دا د جاهلیت په دور کې آزاد خو چا وتښتولو بعضو غلو او ظالمانو او بیا په مکه کې خرڅ کړو او بیا یوې زنانه دا واخسته په پیسو باندې لکه غلامانو منډیانې به پای کې به انسانان خرڅېدل نو دا یې واخسته ام انمار الخزاعیه او بیا د هغې سره غلامو ده او د جاهلیت د دور نه هغې ورته دغه کسب وښودو حدادۍ کسب یې ورته وښودو هنګري چې ورته وایي لوهاري او توري به ډېرې مزیدارې جوړولې د اوسپنو کار یې زده و ډېر یو تکړه انسان و دا خباب رضی الله تعالی عنه په مکه کې د ده ډېر سخت شهرت و چا به چې بهترینه توره جوړوله د ده د مسلمانېدو نه مخکې دور کې د جاهلیت په دور کې هم چا به ویل چې زه بهترینه توره جوړوم نو په ده باندې به دل به اډر ورکوو سپیشل اډر لکه د بعضې سړي په یو کار کې دومره مهارت چې هغه خلک سپیشل اډر ورکوي د یو څیز چې ماله دا سیز په سپیشل اډر باندې تیار کړه دا هغه صحابي و خپل روزګار یې کو ډېر زیات مال دولت بیا وروستو الله ورکړی خو ابتدا کې پې غلامي او غریبي تېره شوې ده ابتدا کې به ډېر تکلیفونه تیر شوي او هغه خوش قسمته انسان و چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کله ملګری کېدو ایمان یې پرې راوړو نو دا شپږم مسلمان وایي سادس الاسلام دته ویلی کېږي چې په دې وخت کې له نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ارقم بن ابي ارقم رضی الله عنه کور ته لا نه دی تللی چې کله یې هلته هغه پټ دعوت کو د هغې نه مخکې په اولنو ملګرو کې دا ملګری شوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د چې کله دا واورېده چې په دې مکه کې یو انسان دی او نوم یې دی محمد صلی الله علیه وسلم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو هر چا پیژنده د رسالت نه مخکې د هغه داسې خویونه او مزیدار چې په هغې باندې هغه نیک شهرت یې د مخکې نه شوی و چې دی واورېده چې هغه وایي چې زه د الله پیغمبر ګرځېدلی یم او ما ته الله رب العالمین وحي راولېږله او د الله طرف نه زه دې انسانیت ته یو د نیکۍ او د کامیابۍ پیغام ورکوم نو دا خباب رضی الله تعالی عنه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت ته حاضر شي او چې کله د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم درس او بیان او د اسلام او د توحید هغه پیغام واورېده لاس یې ورته وروږد که او کلمه یې ویله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله زه دا ګواهي کوم د زړه په صدق سره د ژبې په اقرار سره او د بدن په تابعدارۍ سره چې د الله سبحانه وتعالی نه سوا بل د عبادت لایق او بل د بندګۍ هغه اختیارمند چې د هغه دې بندګي وکړلی شي دا بل څوک نشته هېڅوک لایق د عبادت نشته حقدار د بندګۍ بل هېڅوک نشته او دا ګواهي کوم چې بېشکه دا شخصیت محمد صلی الله علیه وسلم دا د الله رسول دی او اخري رسول دا ګواهي د وکړله او دا هغه صحابي دی چې د باندې د دې د لاسه ډېر سخت تکلیفونه راغله لکه د د اسلام د راوړلو چې کومه واقعه ده او بیا د وروستو اسلام راښکاره کړی دی نو په ده باندې خلک راټول شو او تشدد یې په ده باندې شروع کړلو او
د ضرور چې کوم هغه دنه خبر شولو او داسې د ام انمار رور او داسې چې کومې زنانه سره دی او دغه رنګه نور کسان پې خبر شو په دې مکه کې چې یاره دا خو ایمان یې راوړی دی نو هغوی ورته راغی چې هلکه موږ ته پته لګېدلې ده او موږ داسې خبر شوي یو چې تا صابیت اختیار کړی صابي شوی په هغه زمانه کې به دا طریقه وه چې څوک به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری شو خلکو به پسې ټاپه لګوله وایي دا څه شوی دی دا صابي شولو قد صبأ فلان هلکه وایي موږ ته چا وویلې چې انک صبأت تم صابي شوی د دې صابیانو ملګری شوی دا د هرې زمانې ټاپي کړه د دې ټاپو ماپونه به نه یریږي دا مبتدعین او دا د حق دشمنان دا په هره زمانه کې داسې یو ډراما او داسې یو نوم ږدي په اهل حقو باندې خو د دې نه به یریږي نه کلک به ودرېږي لکه صحابه چې کلک ودرېدل هغوی سواد ویلو زموږ د زمانې هغه وووی هغوی صابي شو دوی وابي شو فلانې وابي او وهابیان اوهو دا داسې دي او داسې په خپله به د ګنده عقایدو بوجۍ وي په خپله به پکې بدعات او خرافات موجود وي منګړتې قیسې به کوي منګړت روایات به وي سره د پټکي به نه شرمیږي او په اهل حق باندې به فتوی لګي چې دا داسې دي واغسې و داسې نوې خبرې خو نه دي چې موږ به د دې نه یریږو او موږ به د دې خبرو پروا ساتو که نوې وې موږ ویل چې هلکه څه نوې خبره راووتله خو چې کم کار د ټولو پیغمبرانو سره شوی دی او بیا زمونږ د امت د صحابو سره شوی دی بلکې زمونږ نه ورسره سخت شوی دی موږ پسې خو د هغه لرې ځای نه په تقریر کې خبره کوي مخامخ یې راته ویلی هم نشي د الله فضل دی خو د لرې نه یو تقریر وشي او ته به یې چېرته په فیسبوک کې واورې او په خپلو خلکو کې ولاړ یو دا خبرې کوي چغې وایي صحابو ته خو بیا مخامخ ویل ګمراه شولې او پیراکې به یې ښود او بېهوشه به یې کړه د خباب رضی الله عنه واقع رستو را روانه ده چې د کم تکلیفونه برداشت کړي یا خو نن سبا شته هم نه الحمدلله خو بیا هم دا صحابه د الله رب العالمین د دین نه ناوړل نو ده ورته وویلې چې د الله بندګانو زه صابي شوی نه یم ما سبقتو ما صابیت نه دی اختیار کړی بلکې زه مسلمان شوی یم تاسو ما باندې ولې دا نوم دی دا غلط نوم ما خود خوږ نبی صلی الله علیه وسلم د آخري پیغمبر اطاعت اختیار کړی ما خود الله توحید ومنلو د یو الله عبادت او د الله سبحانه وتعالی بندگی او هغه تعلیمات دی نبی را کړه چې منځ کوئ زکات ورکوئ دا د زکات خبره به نبي علیه السلام مکه کې هم کوله خو مقدار او نصاب یې نه و چې څومره به د چا وس کې او پاکدامني کوئ د بدکارۍ نه د زنا نه ځان وساتئ او دا راته وایي چې صله رحمي او خپلولي وپالئ او د خلکو سره ښېګړې وکړئ دا خو دومره ښایسته خبرې کوي او تاسو یې په دې نوم بدناموئ چې دا هم صحابي دی او ملګري هم صحابیان دي نو په هغه وخت کې ټول وی په ده باندې راجمع شو او وی وهلو چا په لاسونو باندې په سوکانو باندې چا په لتو باندې چا په مختلفو سیزونو باندې چا سره چې کوم سیزو په لاس کې په هغې پې ګزارونه وکړه تر دې پورې چې دا یې په اوسپنو باندې وی هم ووالو چا سره چې په اوسپنه په لاس کې په هغې پې ګزار وکړه او بیهوشي په دې صحابي باندې را او دا یوازې د ده حال خو نه دا د ټولو صحابو حالو څومره صحابه کرام رضی الله عنهم چې اوله کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري دا تکلیفونه دا مشکلات دا صعوبتونه دا جاری و مسلسل او بیا هغه وخت راغو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث کې دا واقع راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسجد حرام کې ناست دی د کعبې په خوا کې ډډې والې ده او دی ورته حاضر شو دا خباب رضی الله تعالی عنه د نبی علیہ السلام د دې کعبې دې سوري ته ناست د کعبې دا سوری او دې ته ناست دی او ډډې والې ده په دې دوران کې ورله دا خباب رضی الله عنه حاضر شو خدمت ویل الله نبی قد لقینا من المشرکین شده مونږ باندې خو د مشرکانو ډېر تشدد شروع کړی ډېره سختي ډېر تکلیفونه دا ظالمان خو مونږ باندې بالکل ترس او رحم نه کوي د اهل حق او د توحید دشمنان دي دا او اې د الله خوږ نبی دا راته ووایه چې ته د الله نه داسې یو دعا ولې نه غواړې چې دا تکلیفونه مونږ باندې ختم شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولې دا غوښته چې په دې ملګرو دې تکلیف نه
امتحان پیغمبران دعام کوي خو به امتحان څه وخت پورې جاری الله رب العالمین دا مؤمن د ازمایش کوي دا سر ټنګي لکه ته چې دا بعضې خلک دا فخوا د خلکو منګې یا بل څه وسې به وټنګو چېرته مات خو نه دی بېکاره خو نه دی الله هم کله کله دا مؤمن د سر ټنګول کوي څنګه چل دی په ځای ولاړې که نه خوا دې خوا کېږي اوس چې حالات لږ مشکل کو په شا تښتې که نه په دې حق ودرېږي په دې قرآن او سنت باندې کاسې تشې د خولې دعوې وي دا ازمایشي د الله لپاره دا مخکې په مؤمنانو په انبیاو دا حالات تیر شوي دي قرآن کې الله ځای په ځای فرمایي افحسبتم الله رب العالمین فرمایي ستاسو دا خیال دام ګمان دی ان تدخلوا الجنه چې تاسو هم داسې جنت ته بس بغیر د امتحان نه داخلېږي ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا او لا اوسه پرې په تاسو باندې هغه حالات نه دي راغلي چې مخکنو امتونو مؤمنانو باندې راغلي د بدن تکلیفونه ورورسېده د مال تکلیفونه ورته ورورسېد وجړه قولی شو جړه قولو معنا دا ده چې دمکیانې وله ورکول کېدي د کلو نه د شړلو او د مختلفو طریقو دمکیانې تر دې پورې چې د هغه وخت پیغمبر به چغه کړه الله ته حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله د هغه وخت رسول او د هغه مؤمنانو ملګرو به الله ته ویل یا الله مدد به کله راځي منې الله مدد راولېږه تکلیفونه زیات شو الله رب العالمین به تسلی ورکړه الا ان نصر الله قریب خبردار اے مؤمنانو د الله مدد نږدې دی لږ صبر وکړه امتحان دی دا راځي د حق په لاره قرآن کریم کې الله رب العالمین ځای په ځای د ازمایښونه ذکر کې امتحانات نو دلته د خباب رضی الله عنه چې دا خبر وکړه د الله نبی آیا تاسو د الله نه دعا نه غواړئ یا رسول الله الا تدعو الله آیا د الله نه دعا نه غواړئ چې الله رب العالمین موږ باندې راحت راولي دا تکلیفونه او دا مشکلات ختم شي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خبر واوري د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا مخ مبارک تکسر سرواله وکړه نبی صلی الله علیه وسلم خپل انسان د خایس د وجنا چې رنگ کې سپینواله او سرواله یو ځای اسم خو چې کله به بیا غوسه کېدو نو بیا به دا رنګ مبارک تک سور کېده او دا لنګي به تک سره شو داسې لکه چا چې پکې انار نه جوړ کړی وي نو مخ مبارک کې به کیفیت معلومېده د خفګانم او د خوشحالۍ چې خوشحاله به شنو دا مخ به داسې شه مخ مبارک چهره مبارک به داسې وپړقېده تا به ویل چا پکې سره یا سپین زر نه جوړ کړه صفا سپین زر یا سره زر او پړق به والو د مخ مبارک خوشحالۍ په وخت او د غصې په وخت به تک سور شي نو دې وخت کې د دې خبرې په اورېدو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مخ مبارک چې تک سور شو او د خباب ته وایي ای زما ملګریه لقد كان من قبلكم یقینا هغه کسان او هغه مؤمنان او هغه امتونه چې ستاسو نه مخکې وو هغه خلک چې ستاسو نه مخکې تیر شوي دي زموږ د دې امت نه مخکني مؤمنان د پیغمبرانو ملګري په هغې کې به یو کس داسې و لیمشط بمشاط الحدید ما دون عظامه من لحم او عصب په هغې کې به یو مؤمن هبه راګیر کړلی شو بل روایت کې راځي کنده به ورله وکنستی شو کنده به ورله د کافر وکنسته او د خپو باندې به ورله خاورې راواړولې د خپې به ورله ګیرې کې چې دی تښتي نه او د هغې نه بعد به بیا دا کافران شروع شو په هغه مؤمن باندې د اوسپنو ګمنځې به یې راوړلې او په هغې به ورله دا غوښې دا به ورله راګمنځولې غوښې به یې ترې راشوکولې او دا به ورته ویلې چې دا دین پرېږدي او که نه پرېږدي دا توحید او د دې رسول ملګرتیا پرېږدي او که نه پرېږدي هغه به انکار کو چې نه زه خو دا توحید نه پرېږدم دا ایمان او دا دین زه نه پرېږدم زما د بدن غوښې دي جدا شي تر دې پورې چې دا غوښې به یې دومره ورله جدا کړي چې د هډوکي به یې راښکاره شو او دننه د بدن دا پلې او پټې به یې راښکاره شولې غوښه به منځ نه مکمل ختمه شوه دومره تشدد به وشو ټول بدن به په وینو باندې رنګ رنګ شو غوښې به جدا جدا شوې دا خبرې ویل ډېر اسان دي د دې حدیث دا ترجمه ډېره اسانه ده خو قسم په الله که سړی دې ته سوچ کړي دا ډېره ګرانه خبره ما ورته باندې یو وړه غوندې دانه راوخیږي سخته دانه تکلیف وي او ډاکټر ته ورشي دا پریشن کا نو څه ورته وایي جي اول لږه نشه ورکړه چې زه پرې پوه نه شم
ما تا د یوې دانې د هغه خپل بدن نه چې کوم ګن لري کول غواړو د هغې درد نشو برداشت کولی زمونږ خو دومره هغه کمزورې حالت او دا مؤمنان غوښې ته جدا کېږي د اوسپنو په ږمنځو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دې ملګري ته وایي یاد وساته یو بله خبره درته کومه دا حالت به م راغې چې ویوضع المنشار على مفرق رأسه او بیا به د دې مؤمن د دې سر په دې منځ باندې ارک یې ښودلی شوه چې ودرېږه په ږمنځه باندې خو ونه شولې غوښې خو هم درنه جدا کړلې او بیا هم د ایمان نه وانه وړېدې او بیا دې هم د دې نبي ملګرتیا پرې نه ښوده نو سر باندې به ورله د اري لکه سړی چې لرګې ارکۍ دا به شروع کړل ویل اوس دین پرېږدې که نه پرېږدې هغه ویل نه حتی تر دې پورې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا به اره کړو او دته دا بدن به دوه اړخونو ته جدا شو نیم به شو یو دې طرف ته نیم به دې طرف فوقع شقاه د دې یو انسان به دوه طرف ته چې دی دا بدن سیری شو په دې منځ باندې او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا کار چې ما یصرفه ذلك عن دینه او دې تشدد او تکلیفونو به دا مؤمن د دین نه ناړول بیا به دین پرې نه شهادت به قبول خو دین به نه پرېښود توحید به نه پرېښود د رسول ملګرتیا به نه پرېښودل دا د مخکنو امتونو حال و ای زما ملګري نبی علیه السلام خپل ملګري له تسلي ورکړي او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عجیبه خبره کوي او دا پیشنګویي وه او خباب وایي او نور صحابه چې دا حالت مونږ بیا په خپلو سترګو باندې ولیده نبی صلی الله علیه وسلم دا پیشنګویي په مختلفو موقعو کې کړې ده مختلفو ملګرو ته دا تسلیانې ورکړي دي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایلی ملګرو واورئ ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ويادو ساتي زما دا دین نن خوی په دې مکه کې را سره خلک نه مني نن را سره خلک په خپل کور کې نه مني خپل ترونه مې دشمنان دي نن زمونږ د الله په دې حرم کې ځای نشته دی او ډېر تکلیفونه دي او تشدد دی په الله مې دې قسمي زما دا دین به دومره پوره شي او داسې به د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسي او منګ مسلمانانو ته الله رب العالمین د دې دنیا د اقتدار او حکومتونه په لاس کې راکي زما ملګري به د عدل او د انصاف نظام قائمي او د دنیا د ځمکې به الله فتح کی او دا به زمونږ په لاسو کې یو یاد وساتئ زما ملګرو دا دور په تاسو را روان دی او بیا به داسې یو منظر ګورئ تاسو چې د صنعا د یمن نه به یو کس را رواني او تر حضرموت پورې به ځي او نور روایتو کې راځي چې د هغه علاقو د حضرموت او د صنعا او د دې لره لور کلو نه او د ملکونو نه به خلک راځي او تر دې پورې بل حدیث کې راځي او زنانه به را روانئ او وي به زه حج د بیت الله کومه او که دا زنانه یوازې م روانئ سره د دې چې د زنانه یوازې سفر خو ناروا دی خو نبي علیه السلام د هغه دور د امن په باره کې یو بطور مثال دا خبره کوي که دا زنانه ځان له هم روانه شي چې زه حج ته ځان لزمه او د بهر ملک نه را روانه شي د دنیا د هغه سر نه را روانه شي زما دې ملګرو مؤمنانو ته الله داسې حکومتونه ورکي په هغې کې به دومره امني چې دې زنانه ته به څوک پورته ونه ګوري دا به په میاشتو میاشتو مزلې کوي په دې به شپې راځي او په دې به ورځې راځي نو چې زنانه ته څوک پورته نشي کتلی سړي ته به وګوري داسې دور به الله راولي ملګرو خیال کوئ دا تکلیفونه راځي دا برداشت کوي دا امتحانات او د الله قانون دا دی چې ان مع العسر یسرا اسانی د تکلیف سره تړلی شي اول به تکلیف تیرې اول به مشکلات تیرې وروسته بیا اسانیانې راځي اوله کې خلک اساني نه غواړي اوله کې خلک سهولتونه نه غواړي سهولتونه دروازه هله کولاویږي بنده ته چې اول په ځان تکلیفونه تیر اول مشکلات برداشت تکالیف ازمایشونه امتحانات صعوبتونه دا برداشت دي وروسته الله سبحانه وتعالی د راحتونو او د امن او د فراخۍ لارې هغه کولاوی الله سبحانه وتعالی صحابه وایي دغه دور بیا موږ وکت چې د لرو لرو ځایونو نه به یو مسافر یوازې را روان شوی او د یو ملک نه به بل ته تلو د بهر ملکونو نه به حرم ته راتلو حج او عمرې ته او هغه ته به چا پورته نشو کتل د هغه 1 روپۍ
د هغه یو درهم یو دینار دا ته چا اخیستلی نه شو د دې خوف نه چې اسلامي حکومت دی که د چا مال ته مې لاس واچو خیر مې نشته دی دا لاس به مې بیا نه د غل دا لاس ته خلک وایي که یاره اسلام کې ډېر زیاتی کوي دا لاس دې کټ کړي دا خو د هغه چا نه تپوس وکړه چې چا نه اغلا کړې ده هغه وایي چې مړه لاس نه چې زه یم چې دا سر دې کټ کړمه دا خو ته بېغمه موړ ناست دي په کرسۍ باندې ډډه دې والې ده او پردۍ دې خوړلي دي او دغه رنګ د ملک هغه خزانه دې لوټلې ده او څنګه مونږ په ملک کې داسې قانون نافظ کړو چې د غل نه لاس پرې کړو الله ته چل مه خایه الله ته چل مه خایه دا خو د هغه چا نه تپوس وکړه چې خپله خولۍ په دې ګرمۍ کې بیولې ده د جمعې هغه یخني په ځان تېره کړې ده او تکلیفونه او سبا د لور واده دی او د زوی واده دی یا ځان له غریب کور جوړوي او پیسې جمع کړي او دا غل راشي او تې وایخلي او پټې کړي ستا څه خیر دی ته د هغه نه تپوس کوې الله وایي چې لاس دې پرې کړه هغه وایي نه نه زه وایم چې سر دې پرې کړه او دی وایي نه لاس پرې کول دا د ظلم نظام دی ویاد وساته ای ظالمه ته غټ ظالمې چې الله د دې مؤمن د دې مسلمان او یا د انسانیت د مال د دشمن لپاره یو سزا مقرر کړې وه او تا هغه سزا ورنه کړه هغه دې نور هم زړور کړو سبا بل اغلا کوي سبا بل اغلا کوي بل ورځ بل اغلا کوي دا خو تا زړور کړه دا مجرمان د الله قانون لاګو که د الله رب العالمین هغه نظام په مجرم جاری که ته بیا ګوره بل مجرم دا کار کوي دا نظام صحابو نافظ کړی داسې نظام یې نافظ کړی نبی صلی الله علیه وسلم مدینه کې دی زنانه دا او د اوچت قوم وه خو بس انسان دی کمزوري ته کله وشي کنه غلا یې وکړه چې غلا یې وکړه نبي علیه السلام ته کیس راغی ګواهان پیش آخر زنانه مې قرار کړه بالکل دا کار مې کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله وکړه دې نه به موږ لاس پرې کړو صحابو خپلو کې مشوره وکړه د ډېر غټ قام زنانه ده ډېر د عزتمندې کورنۍ ده بس یو غلطي ته شوې ده یو ملګری نبی علیه السلام ته ور مخې ته شي لږ سفارش وکړي چې خیر دی معاف یې دې ته نظام وایي دې ته قانون وایي څوک به ور مخکې شي د نبي صلی الله علیه وسلم خو دومره رعب و څوک به مخې له نه شو راتلی خاص کر چې داسې مسله به راغله ځکه عایشه رضی الله عنها فرمایي نبي علیه السلام ډېر نرم انسان غصه به نه ورتله غصه به یې نه کوله چاته ډېر ښایسته خوی الله ورکړ خو چې کله به د الله حکم راغی دې وخت کې به یې سخته غصه وه چې هغه به مونږ سخت یېرېدلو او چا به یې مخې ته بیا خبره نه شوه کولی د دین په باب کې او په حرامو په ګناهونو کې به نبي علیه السلام چاته نرمي دغسې کې به بیا نه کول صحابو ته خو پته وه چې هلته خو غټه ګناه شوې ده څوک بیا مخې له ورځي آخر نبی علیه السلام ته چې د نوسي په شان ډېر ګران دی اسامه رضی الله عنه هغه ته وایي ته ور مخې ته شه ځکه ده سره به یې ډېره مینه کوله او دا د زید بن حارثه زوی و هغه زید چې نبي علیه السلام ورته په خوله باندې زوی ویلو دا د هغه بچی و نو ده سره به هم داسې مینه کوله لکه څنګه چې به حسن رضی الله عنه او حسین رضی الله عنه سره هغه ملک و بس ور مخې ته شه چې زه ورته خبره وکړم وایي د الله نبي دا ملګري داسې خبره کوي که نه جي وایي څه خبره کوي دغه شه چې دا زنانه دي خیر دی معاف کړی شي ښه د الله رب العالمین په حدودو کې چې الله یو د مجرم لپاره یو حد مقرر کړی یو سزا په دې کې به تاسو ماته سفارشونه راوړئ په دې کې به تاسو ماته دغه کوئ د مجرم د بچ کېدو لپاره به تاسو ماته خبرې کوئ بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي والله په الله مې دې قسمي والذي نفس محمد بيده په هغه رب مې دې قسمي چې نفس د محمد صلی الله علیه وسلم د هغه په لاس کې لو سرقت فاطمه بنت محمد کدا اغلا د محمد لور کړی وی صلی الله علیه وسلم فاطمه ځکه هغه دا ډېره زیاته ګرانه کشره وه د نبي علیه السلام دا لور او په ټولو لوڼو کې ورته ډېره ګرانه وایي زما هغه خوږه لور فاطمه رضی الله عنها پر رب العالمین مې د قسم وي چې دا غلا خو هغې کړی وی لقطعت یدها خامخا ما د هغې لاس هم نن پرې کول په دې کې ما د هېچ چا لحاظ داسې یو نظام نو صحابه وایي هغه دور بیا موږ ولیده چې د لرو لرو ملکونو نه به خلک راتله او خوف او خطره به نه وه او را روان شي به حج او عمرې له به راتلو چا به ورته پورته نه شو کتلی مال د هغه جان د هغه عزت هغې ته به چا نقصان نه شو رسولی ځکه هر چا ته دا یقین هر زنانه او هر نارینه ته هر غلام ته او هر غریب ته او هر یو کمزوري انسان ته چې زما تپوس کېږي داسې یو نظام او قانون دی په دې مخ د ځمکه د صحابو په لاس کې چې زما تپوس کوي
یو یقیني جوړ شوی یو اعتماد جوړو داسې یو برکت په هغه دور نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دته تسلی ورکړه چې الله رب العالمین به ډېر د راحت وخت راولي اوله کې را سره د تکلیفونه په دې دین کې برداشت کې ملګري او دا خباب رضی الله تعالی عنه فرمایي وی په ما دومره تکلیفونه راغلي دي دا خبره د مرګ په وخت کې یو ځل کړو په دواني بیماری ډیره شوی او کله چې په د مشرکانو تکلیفونه ډیر په هغه وخت کې ویلو وی ک الله تعالی دا خبره نه مې منې کړی چې مرګ بنه غواړي د مرګ سوال ناروا دی نبی علیہ السلام فرمایي په تاسو کې یو سړی مرګ نه غواړي د مرګ سوال بزان لنه کې دا ناروا ده په یو وخت کې مرګ سوال جایز دی چې کله دی دین خرابېږي دین د ارث نه زیات قیمتي دی دین د ارث نه ډیر قیمتي هغه بیا حدیث کې دعا راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړې واذا اردت فتنه في قوم فاقبضني اليك غير مفتون یا الله کله چې ته په یو قوم باندې د فتنې اراده کې چې دین خرابېږي او فتنه راځي د دین خرابواله راځي یا الله ما پکې غیر نه کې بیا مې ځان لپاره واخلو مې غواړو دنیا نه مې اوچت مرګ را لراکه بیا مرګ مې خوښ خو فتنه او د دین خرابېدل مې نه دي خوښ دا په حدیث کې بیا راغلی ځکه خلق سوال کوي چې امام بخاری خو حدیث راوړی چې مرګ به سوال بنه کوي امام بخاری هم د مرګ سوال کړه امام بخاری خو ځکه د مرګ سوال وکړو چې بدعتیانو پریشانه کړه او نور دین خرابې د دین ته نقصان رسېده چا ولا پټې نه قبضه کړی امام بخاری په کور چا قبضه نه وکړي دکان یې چا نه لوټ کړی پیسې دې چا نه اخیستې دین خرابېده نو د دې د وجې نه د یو علاقې نه را روان شو د بخارا نه او الته ورپسې بدعتیانو پراپیګنډې او د دروغو ډرامې جوړې کړې همیشه په اهل حق پسې دا کېږي او بیا یې د خپلو رشته دارو کار رمضان تېر کړو په رمضان کې چې دی اوس روان دی بلې علاقې ته ځي چې کوم ځای ته ځي هلته م ورپسې پراپیګنډې شروع شو نو یا الله چېرته لاړ شم په ما نوره ځمکه تنګه شوله او نور مې دین خراب نه شي یا الله مرګ غواړم الله تعالی ورته ټول رمضان نصیب کړو د اختر په شپه باندې وفات شي دا د الله اولیاء یې که نه امام بخاري د الله ډېر عظیم ولی او بعضې خلکو دې پسې خولې واضح کړي دا د الله اولیاء دي او د الله اولیاء پسې چې څوک خبرې کوي او دشمني کوي هغه د الله دشمني کوي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب الله تعالی فرمایي حدیث قدسی دی چا چې زما د یو ولی او دوست سره دشمني وکړله زه ورته د جنگ اعلان کوم او چې الله د سره د جنگ اعلان وکړو ټوله دنیا دې ستا شي خو الله به دې ذلیله کوي او ذلت ستا په نصیب کې دا امام بخاري د وړوکي اختر په شپې سا ورکړه خوله پرې راغی مؤمن د خاتمې ښایسته خاتمې نښه دا وي د مؤمن په تندي خوله راځي په ده خوله راغه او بیا د هغې نه بعد د وفات شو او د وړوکي اختر په ورځ باندې د جنازه وشوله او د خاورو ته وسپارلی شو هلته هم خلک سوال کوي چې ولې امام بخاري مرګ وغوښتو حالانکې په بخاري کې حدیث راوړی چې مرګ به نه غواړي هغې جواب هم دا دی چې هسې به د یو د دنیا د تکلیف نه به مرګ نه غواړي د دنیا مثلا قرضدارې شوي مثلا غریب شولې مثلا بېروزګارې یا یو بیماری در باندې راغه یا د کور نشته او دومره تنګ شي چې بس یا الله مړ مې که دا به نه کړي دا راځي امتحانات دي نن به سره مال نه وي سبا به دومره ډېرې چې شمارلی به یې نه شي دې ته به زړه نه پریشانه کړي دې خبرو چې زه بېروزګار یم او زه خو ډېر قرضدار یم او زه ډېر غریب یم دا مال خیرې دی د لاس دا ځي راځي دې باندې دومره مه پریشانه کېږه خو د دین خرابېدل دا ډېر لوی تاوان دی نو امام بخاري رحمت الله علیه چې د مرګ سوال کړی دې وجې نه چې دین مې خراب نه شي او زما دا دین ګډوډ نه شي زما په فتنو کې واقع نه شم نو ځکه دغه سوال کړی دی دغه رنګه د خباب رضی الله تعالی عنه په باره کې راځي چې خباب رضی الله تعالی عنه د باندې چې کله دا مشکلات او تکالیفونو د بدن تکلیفونه هم وو خو د مال تکلیفونه په هم راغه د مال تکلیفونه په څنګه راغه د خو ما تاسو ته وختي ویلې چې دا توري او د اوسپنو کار به کو دا به جوړولې نو د مشرکانو یو سردار په مکه کې عاص بن وائل ظالم راولګېده په ده باندې سکارو په اډر یې ورکړو چې ماله توري جوړې کو ماله دا شی جوړ کو ماله دا شی جوړ کو کم چې د هغه زمانې هغه اوزارو ده ورله مال چې کوم هغه غوښتی وله تیار مزدوري نه ورکوه تنګول یې شروع حالانکې هغه ډېر مالدار و بچي هم ډېر و
قرآن کې د هغه ظالم او بدبخت په باره کې بیا الله آیتونه راولېږل د دې قصې په باره کې، او دا واقع امام بخاري راوړی. عاص بن وائل دته وایي چې ته ماله دا کار وکړه، دا کار وکړه، دا خدمت تورې جوړې کړه، دا هغې چې وله جوړ کړه، ورته پیسې راکړه، زه مړه بیا به یې درکړم، زه بیا به یې درکړم. نو یو ځل یې ورته وایي، ده وویلې دې صحابي چې ګوره زما در باندې قرض دی او ته زما دا قرض نه ادا کړې. خباب رضی الله عنه ورته وویل، دی عاص بن وائل دا خو زما حق دی، ته دا ماله ولې نه راکړې؟ هغه ورته ویل یاره هله به یې دله درکړم، دا ستا قرض، زما یو شرط دی. ده ورته ویل عجیبه خبره ده، زما در باندې قرض دی، ته په ما شرط لګې، څه شرط دی ستا؟ وایي زه به درله هغه وخت کې دا پیسې در کوم حتی تکفر بمحمد صلی الله علیه وسلم، تر دې پورې چې ته به کفر کې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، د دې دین نه واوړه، د نبی علیه السلام ملګرتیا پرېږده، د عقیده د توحید پرېږده. امتحان دی ناشنا. نو ده څه وکړه؟ پیسو دپاره د نبي علیه السلام ملګرتیا پرېښوده. دا سوچ یې وکړو چې مړه دا غټ سردار دی، سبا به ډېر غټه ټیکه راله راکړي، خیر دی دا دین به ورته نعوذ بالله پرېږدمه، دا غټ سردار دی، دله خو ډېره ډرونه راځي، سبا به راباندې نور ډېر مال تیار کړي، مونږ خو د ګاګ دپاره منځونو پرېښودو ته هم تیار یو، خفه نه شه، د الله رب العالمین دین پرېښودو ته. دی ورته وایي په الله تعالی مې د قسمي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتیا خو پرې نه ږدمه تر دې پورې چې تا الله مړ کړي. د مشرک سردار ته وایي او د مرګ نه بعد بیا هم راژوندی شي، حالانکه بیا راژوندي کېدل خو نشته، مطلب د خپله خبرې دونه کلکوله چې ته مړم شي او بیا هم راژوندی شي. یو معنا دا ده چې نه دومره خواري وکړي چې مړ شي او په دې دنیا کې بیا راژوندی شي، او دویمه معنا دا ده چې دې نه مراد قیامت دی، چې قیامت پورې ته زما پیسې رانه کړي که نه مړ شي او بیا قیامت کې دوباره راپورته شي، مې راکوه خود رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتیا، او زه به درنه دا حق بیا د الله په دربار کې وکړم. نو هغه ډرامه شروع کړله. د دې کافرو د اسلام د دشمنانو طریقه دا چې د اسلام او د دین د خبرو نه ډرامې جوړوي، نعوذ بالله، توهین کوي د شعائر الله. نو هغه د قیامت دا خبره مرګ او دوباره راپورته کېدل قیامت دین ډرامه جوړه کړه. نو دا مشرک ورته وایي ښه لکه موږ چې مړه شو نو بیا به راپورته کېږو، تاسو مسلمانانو چې قیامت دی او بیا د الله مخې ته ودرېدل دي، ښځه مړه چې بیا داسې کار وشو که نه چې زه مړ شوم او قیامت کې بیا راپورته شوم، هلته به الله مال د دې نه ډېر مال راکړي، بیا خو به زه ښه مالداره یم او بیا به زما ښه ډېر بچي م وي، نو بیا به درله هلته درکړم، زه قرض به بیا هلته درکړم. دا یې د استهزا او د ټوقې په شکل کې دا خبره، او د قیامت د جنت د جهنم د دې څیزونو باره کې دا ټوقې دا ایمان تباه کړي، داسې انسان نعوذ بالله د ایمان نه لاسي. دا بعضې خلک شعائر الله پورې ګپونه لګوي، دین پورې ګپونه لګوي، مسجدونو پورې خنداګانې کوي، توهین کوي، والعیاذ بالله. دې سره د انسان نه ایمان وځي. بالکل الله رب العالمین د دې بدبخت مشرک پرد کې دا آیتونه د سورت مریم را نازل کړه، او یایم او او یایم نمبر 77 او 78. الله رب العالمین فرمائی افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا. الله رب العالمین فرمائی آیت هغه کس ته نه ګوري، دې کس ته د خیال دی. الله فرمائی چې دا ظالم او دا بدبخت سوی زمونږ په آیتونو کفر کوي، قیامت نه مني، توحید نه مني، زما د نبی رسالت نه مني، قرآن نه مني، کافر دی. او دی سوی چې مړه لأوتین مالا وولدا، زه چې قیامت کې که بیا راپورتم شوم، اول خو نعوذ بالله اول خو شته نه او کوي، بیا به الله مال دلته ډېر مالونه او اولاد راکړي. لکه د بعضې خلکو داسې خیالي، تېره جمعه مې درته غالبا دا خبره کړې وه چې د چا سره د مال ډېر او کاروبار ډېر ښه دا ګینې الله ته نږدې دی. نه، الله تعالی ته نږدې کېدل په طاعت دي، یاد ساتئ د الله په طاعت. کنی په مشرکان مکه کې ډېر خلک غټ غټ سرداران ډېر مالدار، خو د الله دشمنان، الله ورله هغه مال او هغه اولاد د جهنم سبب وګرځول، ځکه تکبر یې پرې وکړ، په حق کې استعمال نه شو بلکې د حق په خلاف کې هغه مالونه اولاد استعمال شو. نو الله فرمایي ښه دی چې دا خبره کوي چې ما ته به الله ډېر مالونه اولاد راکړي. اطلع الغیب، آیا دی په غیب وپوهېدی؟ ولې دته د قیامت په باره کې چا خبر ورکړی؟ که څنګه چلی چې هلته به هم دی دغه شان مالدار یو موضوع کې وی
ام اتخذ عند الرحمن عهدا او کنه د الله تعالی سره سلوز خسته دي الله تعالی دل خطر علی گله چې خیر ته مې بخله ولته ډیری مزیستا بیا الله فرماینا اچره داسه ما د پر عذاب د جهنم تیار کړی دی هغه جهنم چې د بد اډو کی مات کی او تباہ او برباد وکي هغه عذاب می دل تیار کړ چې نن دې د مؤمن زړه ماتي زبر دا اډو کی په هغه جهنم کې مات کړي دا څه سزا به ورنه ورکړي او دا خباب رضی الله عنه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره دغه د ملګرتیا پر هجرت بیا وکړي مدینه ته بیا لاړ اخیری خبره مختصر ځکه د تاریخ لګو غد او بیا د باندې په مکه کې چې کوم تکلیفونه تیر شو یو ځل عمر رضی الله عنه ته قصه کوله دغه په دور خلافت کې نبی علیہ السلام به وفات شو په مدینه کې عمر فاروق رضی الله عنه داغه د پاره بخپل یو خاص تکیه لګیدلې واغې ته هغه ډډه واله چې کړو ملګرو سره مشوره کوي نو دا خباب به راوست وې زما دې ځوانه تکیه نه لګي ځکه دا ادب تاسو ته مخکې ما ویل چې رچا کور ته لاړ شي یا رچا دکان یا دفتر ته دا یو خاص سټ وي یا یو خاص بالغ پی د ناس ته الته بنه کې مگر الا بکینه چې تا ته اکور ولا په خپل اجازه درکې دینه موږ شریعت منی کړیو کته ته هغه خاص ځای پرې خو دلته کېنه نو کېنی به کنینو عام ځای کې کېنه نو دی عمر رضی الله عنه راوستو زما په دې ځای کې لکېنه ولی استاد سره ډیره مینه ده د دین لپاره ډېر تکلیفونه برداشت کړي په اوله کې تا زمانه مخکې ایمان راوړ بلکې عمر رضی الله عنه چې کله ایمان راوړو هغه د خور په کور چې ورننه وته هغه تلاوت आवाज راتله په هغه وخت کې دا صحابي دغه په کور کې ناس دور ته تلاوت خباب رضی الله داغه د اوخي سره او د خور سره دې کور کې دې به پټل شو هغه اوخي باندې را باندې کړو خوري مو ولو دې پټ شو خباب رضی الله هغه وخت کې ډېر ښکارا شوی د یری نه دې پټ شوی چې اوس دا خډیر زورور سړی دی او هغه مرتل پټ شو د کور په یو طرف کې چې کله هغه دوانو باندې ویني را ماتې کړو اخر خور ورته ویل چې څومره تشدد کولای شو وکا مونږ ایمان راوړې نو عمر رضی الله دا وخت حیران شي چې دې خور خو اوسه پورې ماته پورته نو کته دا نن ماته دا جواب څنګه نو اخر کم دینم قبول کړي ماته خو مخاینو هغه قران چې ولوست او غسل وک سوره طه نو ایمان چې کله راوړو سړی نرم شنو بیا دا راخکاره شو دا خباب رضی الله دورته مبارک دې شوی موږ ستاسو په انتظار وشته یو ځل زموږ ملګری کې او بیا ور سره لاړو د نبی صلی الله علیه وسلم دا صحابي نو عمر رضی الله عنه ته ډېر ګران وي تا ډېر تکلیفونه برداشت کړ دې زبانه صرف زتا کینو دا زما چې کوم زید خاص د تکیه زید او یو کس بل لستانه غیر چې زاغه ته اجازه کوم چې دلته کی وي څوک دی وي هغه بلال دی الله اکبر هغه بلال د رنگ نه تک تور غریب انسان او غلام د پلار نه اخو خاندان نه دی معلوم هغه د نبی علیہ السلام سره سخت وفاداری کړو او یو بلال دی چې هغه ته اجازه دې زما په دې ځای کې ناشته شي یو ته خباب رضی الله عنه ته ویجی او قصه راته نه کو وی ولې نه وی کړه اس یو قصه ورته یو کوم را یاد شو وی زما چې کله دی خپل مشرکان راګیر کړم او وی د اسکروټي به واچولې دي د پاره شما د دین نه واړې د نبی صلی الله علیه وسلم ملګرتیا نو یې به پاغي باندې سم لولم او د ظالمانو په بیا زما په دې سینه باندې خپې کلک کې خو دي چې د اسکروټي ورنه د عمله وسیزي او د دې د لاس د دین نه واړې وی زما غملا د هغه وینو او د زو د لاس به اسکروټي مړې شولې خو ما به د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتیا نه پرې خو ده او د تصدیق لپاره جو زما د عمله لګو ګوري عمر رضی الله عنه وخیا چې وی خو د هغه کې د برګي غ سپینواله د زخمونو د لاس ښکارې ده هغه وخه یې نشو او په اسکروټ عمر رضی الله سلګو ونی وېجه دی وجه نور ته ډیر زیات ګران وي تا ډیر تکلیفونه تیر کړی د دین لپاره او دا خبابو چې په اخیری وخت کې د الله ډیر مال ورک مالدار شو نو دی بیا راولګیدو اکثر به جړل هغه ملګری به را یادول چې په غریبۍ کې د دې دنیا نه تری خپل مؤمنان ملګری او شهیدان شو د بیا په کور کې یو ځای مقرر عجیب دا یو ډیر ناشنا صدقه ده خپل مال راواخست او ټول درهمونه او دینار او نقدي پیسې به په یو ځای کې خوي د کور او دا اعلان وکړو چې څوک حاجتمند دی څوک غریب او محتاج دی کونډه رنډه ده او که یتیم دی هغه ته اجازه ده شمارل نشته ماته دي ناراضي هغه ځای کې مې د کور پیسې خي چې څومره پکاري هغه ځای نه اوچتوي ما ناړو ته پوس مکو سبحان الله دا به سکوت دا هیڅ نشي دا صرف د نبی علیہ السلام ټریننګ شوی ملګری کولای شي
دا د خوږ نبی علیه السلام په تربیت کې چې پاللی شوی هغه کې دا همت او حوصله او تاسو ته پته ده د تاریخ چې وګوري چې کله وفات شه بیا هم تې 40,000 درهم د هغه زمانې پاتې شو. دا د موجوده ګوره د دوبۍ والا درهم نه، دا خو ډېر سپک دی. د هغه زمانې درهم چې خالص چاندي وه او ډېر لویه سرمایه وه. د سن 37 هجرۍ کې 13 هجري په دې کې د باندې بیماري ولګېده او په کوفه کې دی اوسېده. ځکه د نبی علیه السلام وفات نه بعد او عمر رضی الله عنه د وفات نه بعد بیا دی لاړو کوفې ته، آخري ژوند یې هلته تېر کړی دی. په کوفه کې چې کله دی بیمار شو ډېر علاجونه یې وکړه نور نه ښه کېده، نو چې آخري وخت یې رانږدې شو ملګرو ته پته ولګېده چې نور د پاتې کېدو نه دی. و چې کفن دې ملګرو راوړو د ولید خپل کفن، نو ویې ژړلې. چا ورته ولې ژاړئ؟ و یاره ما ته د نبي علیه السلام تره رایاد شو، حمزه رضی الله عنه چې په احد کې شهید کېده، د هغه دپاره د بدن پټولو دومره کپړه نه وه چې ټول بدن یې پټ شي، چې سر به یې پټ کړو ورله دومره وړوکی څادر و، خپې به یې ښکاره شوې، چې خپو ته به یې راښکو سر به یې ښکاره شو. اخره کې نبي علیه السلام وفرمیل دا سر یې پټ کئ او په دې خپو ورته واښه ور واچوئ، سرګړی چې ورته پښتانه سرګړی په واچوئ. وایي زه په دې باندې ژاړم چې زما ملګري دنیا نه تله د هغې کفن پوره نه و، زما پوره کفن راغلو. او بیا ورته ملګري وایي خفه کېږه مه، خوش قسمته یې. دا به صحابو د مرګ په وخت کې یو بل له داسې تسلۍ نه ورکول، ډېر عجیبه خلک. خفه کېږه مه، نن که وفات شوې سبا دې د نبي علیه السلام او صحابو سره ملاقات دی عالم الارواح کې، د هغوی خوا ته به ورشي. بیا یې وژړلې، وایي که الله زما ګناهونه معاف کړي او دغه مرتبه راته راکړي نو ډېره به ښه، که نه په خپلو ګناهونو باندې یېرېږم. او مونږ عمل هم شته دی نو برید ته و څومره ډاډئ زه داسې یم او زه داسې. صحابه الله په قرآن کې وایي زه ترې رضا یم او بیا هم جاړي، دومره پریشانه دي چې د رب مخې ته ورځم څه چل به کېږي. او دا هغه صحابي دی چې د بیا وصیت وکړو چې کله زه وفات شم د کوفې په دې ښار کې دننه ما مخه ښوئ، د دې ښار نه مې بار ویسئ په یو شړه دشته کې ما ښخ کوئ. چې کله وی دی وفات شو صحابو غسل ورکو، بیا یې کفن ورکو، د ده لاش یې راوچت کو. دا اول صحابي دی چې د کوفې د ښار نه بار د قبر په دشته کې جوړ شوی دی. چې کله د ده لاش بهر وښکلو د هغه کوفې د ښار نه بهر په دشته کې د علي رضی الله عنه لښکر را روان دی، د جنګ صفین نه واپس را روان دي. علي رضی الله عنه اواز کوي دا څوک دی، د چا لاش دی؟ هغې وایي دا ستاسو د زوړ ملګري د خباب رضی الله عنه لاش دی، هغه وفات شوی دی. علي رضی الله عنه ملګرو خپل لښکر ته اعلان وکړ راځئ چې جنازې وکړو. علي رضی الله عنه مخکې شو، هغوی جنازه وکړله او بیا هلته دفن کړلو. دا د صحابه کرام رضی الله عنهم دا تاریخ کله سړی ګوري حیران پاتې شي. ځکه زه تاسو ته یم د هر صحابي په تاریخ کې زموږ ستاسو دپاره، د هر صحابي په واقع کې زموږ ستاسو دپاره د عبرت پوره سبقونه موجود دي. د یو صحابي تاریخ چې ولولئ حیران به پاتې شي دا څنګه خلکو عجیب. دنیا نه دومره بې رغبت او بیا نو الله پیدا دنیا را فراخه کړه. الله رب العالمین مې دنیا را فراخه کړو، مې آخرت وګټلو. الله سبحانه وتعالی دې زموږ په زړونو کې د دې صحابه کرام رضی الله عنهم سره مینه محبت زیات کړي او د دې محبت د وجه نه الله سبحانه وتعالی مونږه د قیامت په ورځ د دې په صفونو کې راپاسئ. الله سبحانه وتعالی دې مونږ او تاسو د هغه چا سره حشر وکړي چې رب العالمین د هغوی نه رضا وي. څومره بیماران دي دعا وغواړئ چې الله رب العالمین بیماران ته شفای کامله ورکړي. څومره مسلمانان وفات شوي الله دې ته بخښنه وکړي. څومره مسلمانان په نورو تکلیفونو کې دي، قرضداري دي، خپل کورونه نشته، بچي نشته، اولاد. الله رب العالمین دې دا ټول نعمتونه د خپلو عظیمو خزانو نه ورکړي او الله رب العالمین دې ټول عالم اسلام او د مسلمانانو په ملکونو کې امن او امان قائم کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. دا موضوع لگا اوږده ده، بله موقع کې بیا ووایو ان شاء الله تعالی.
د کپړو په باره کې دا قانون یاد کا چې کپړې چې دی او خوراکونه نبی علیہ السلام موږ ته فرمایي چې الله وستر کړی دی کل ما شئت والبس ما شئت چې څه دی خوښي خورئ حلال او چې کومه کپړه دی خوښي اغوندئ خو دوه خبرونه پکې ځان وساته چې حرام نه او بل پکې تکبر نه لویواله او بل خبره بل حدیث کې راغلی چې د کافر مشابهت نه لکه داسې لباس ما چې پای کې د کافرو په شان ښکاره شي او نور په لباس کې شریعت اجازت ورکړی دی هغه لباس چې کوم شریعت حرام کړی هغې نه ځان ساته لکه د سړو دپاره ریخم حرام دي سړو دپاره داسې لباس حرام دی چې هغې کې د کفار مشابهت او پنسي یې ښکته کړي پنسي به اوچتې ساتي ګیټۍ به یې ښکاري په داسې لباس هغه تا ته اجازت دی چې څنګه چې هغه الله چې تعالی څنګه وس درکړی دی وایي چې په دې کې څه خبره نشته دی د مدرسې داخلي په باره کې د ملګري ما چټ راولېږل او ما ځان سره همدا لیکلي د تېره جمعه زمانه خبره هېره وه زموږ الحمدلله چې کوم دلته د دې خویندو دپاره په مدرسه کې دا د دې شاته مسجد دا 2 چته بره د زنانو مدرسه ده دې کې الحمدلله کومې خویندې چې سبق یې شپږ کاله موږ سره ټول د علم کورس دی مکمل او په هغې کې د قرآن کریم ترجمه په هغې کې مکمل د احادیثو کتابونه صرف نحوه عربي لغت دا ټول ورته الحمدلله ښودلی کېږي او تقریبا دا 15 کاله موږ مسلسل د بخاري ختم وکړو الحمدلله نو هغه داخلي شروع دي کومې خویندې چې زمونږ هغه په دې کې داخلېده غواړي ستاسو په کورونو کې خویندې شته لوڼه م شته د الله دا دین پې زده کوي سبا له به دا ستاسو دپاره یو لوی اجر وي نو هغه په دې کې داخلي دپاره چې راځي نو سهار نه یې رالیږلی شئ تاسو او داخله فیس هم نشته او ماهانه فیس هم زموږ نشته الحمدلله دلته چې کوم تعلیمي سلسله ده هغه فري ده د الله په فضل باندې نو دې موقع نه بیا ملګري هغه فایده واخلئ صفونه برابر کوي مشران له مخکې صفونه کې ځای ورکوي